د بام په سر خر. ګوره ته به وایې نو چې د بام په سر نو خر څه کوي. ویډیو تر پایه وګوره، پوه به شې چې خر بام ته څنګه ختلی دی او څنګه راښکته کېږي. یوه ورځ اکرم خپل خر د بام سر ته وخیچو، خو کله چې بیرته لاندې راښکته کو خر انکاري شو او نه ښکته کېده. چې هر څومره یې د ښکته کولو هڅه وکړه، خو خر په خپل ضد ټینګ و او راښکته نه شو کړی. اخر اکرم ماته ومنله او لاندې منتظر شو چې ښایي خر په یو نوی ډول پر خپله راکوز شي. څو شېبې وروسته اکرم خپل خر ولید چې په لغتو د بام ماتولو کوشش کوي. اکرم حیران او پریشان شو. له ځان سره یې ویل بام خو ډېر نازک دی او د خره د لغتو تاب نشي راوړی. اړ شو چې یو ځل بیا د خره د راښکته کولو لپاره بام ته وخیچي، لاکن خر لا هم پر خپل ضد ټینګ ولاړ و او په لغتو د بام په ماتولو بوخت و. اکرم اخري هڅه وکړه چې خر د زینو پر خوا ټیل وکړي او ښکته یې کړي. څه ګورو چې خر اکرم په لغته ووښه او لاندې واچو. خر خو نو خر دی. د تیر په څیر بیا د بام په ماتولو شروع وکړه. بالاخره بام مات شو. خر او بام دواړه په ځمکه راولوېدل. اکرم تر ډېره د دې عجیبې پېښې په اړه تعجب او په ژورو سوچونو کې ډوب و. نه زیات فکر او سوچ وروسته یې له ځان سره ویل خر باید هیڅکله هم لوړ مقام ته ونه رسول شي. یو خو هغه خپله ځان ته زیان رسوي، دوهم هغه لوړ مقام خرابوي، او دریم چا چې لوړ کړی وي هغه ته هم ضرر رسوي. پایله: موږ ناوړه خره په لوړ مقام کېنوو او هغوی په لوی لوی لقبونو ناسو. بیا دا خر موږ هم لاندې راچوي، ځان او هغه منصب هم خرابوي. ویډیو ډېر تر پایه واورېدله، پوه شو چې خر څنګه ختلی و او څنګه راښکته شو. د نورو داسې جالبو او ښکلو کیسو، ناولونو او غږیزو کتابونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.